تصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی قطع تعلق څوک چې رشتہ داری ختمایي همدغه سړی به جنت ته نه ځي. لکه واقع کتابونو لیکلی دی په عربو کې دوه کسان هغه دواړه مالدار او کله عرفات میدان کې یو ځای شو نو یو کس لګی شو بل چې کومه دی 1000 دینار به طور امانت ورکړو چې زه واپس راشم دا دینار به درنه والم. لہذا کله چې دې سړی د واپس د احکام او اوامر د حج نه فارغ شو واپس رالو نو سړی مړ شو. دې زمانو ته کېناسته وایي پلار سره د ما امانت ایښی دي هغه امانت ماله راکړي بچوی موږ خو پته نشته دی. د عرب علماو ته لاړو ډېر پریشان او هغوی ورته ویلو چې ته داسې چل وکړه آب زمزم کوی ته لاړ شه که آب زمزم کوی ته بره نه آواز وکړه فلني یا فلني کسه که چېرې آواز یې دله درکړه پوه شه دا جنتي هم دی اور دا به تا ته خپل امانت بیان کړي چې چېرته ما ایښی. لہذا کله چې دا سړی لاړو آب زمزم کوی له آواز وکړو خو آواز د هغه سړي د آب زمزم نه رانله ځکه آب زمزم اشاره دا وه چې کوم سړی آب زمزم کوی نه آواز درکړي نو دا به جنتي. نو دا سړی په دې کې نه و. بیا رالو علماو ته یې عرض وکړه. علماو ورته بیان د دې وکړو چې ته لاړ شه اوس په یمن کې یو کوی د برهوت نومې دی هغه کوی ته ته لاړ شه او هغه کوی ته ته آواز وکړه. خو علما ډېر خفه شو چې که هغه کوی کې آواز راله نو دا به بیا چې کومه دی جهنمي وي. دا چې کله لاړو یمن کې برهوت کوی ته یې آواز وکړو هغه سړي آواز راله نو دی ورته زما امانت دی څه کړه هغه ورته امانت چې دی زما بچو ته وایي په کور کې فلاني ځای کې چې کومه دی دا امانت پروت دی. نو لہذا کله چې دی کور ته لاړ امانت ځای خو ورته وښودو چې لاړ شي زما په کور کې فلاني ځای کې امانت دی زما زوی به درله درکړي. لہذا دی بیا تپوس ترې وکړو چې ته ما ته دا ووایه چې ستا دغه ځای کې دارو چې دی دې ځای ته برهوت کوي ته ولې راغلې څه وجه دی تا دا څه ګناه کړې. هغه ورته په جواب کې زما یو خور وه ډېره فقیره وه نو ما هغه خور چې وه هغې سره تعلق ختم کړی و ډېره مجبوره وه او زه به هغې کې راتلم نه او هغې ضرورتونو ما پوره نه کړو ما ورسره خبرې نه کولې. نن دغه که د تعلق د وجې دغه که ته تعلق د وجې زه دغه ځای ته رسېدلی. ورونو که ته تعلق خپله کې مه کوې خپله کې یو بل سره چې کومه دی صلح وکړې ورور او د خور تپوس وکړې مور او د پلار چې کوم دی تپوس کوې د هغې ضرورتونو تپوس کوې د هغې بیماریانو تپوس کوې دغه مور او پلار دعاګانې واخلې درونو خویندو په دعاګانې والې رشته دارو دعاګانې والې یو بل سره تعلق ساتې که ته تعلق مه کوې دا لویه ګناه دی. لکه ما تاسو ته حدیث بیان کړ رسول الله وایي لا یدخل الجنة قاطع چې که ته تعلق چې څوک کوي هغه جنت ته نشي تللی. الله دې مونږ چې کومه دی د دې بیمارونو وساتي چې د کوم قطع تعلق ولا بیماری دي معمولي معمولي خبرو باندې یو بل کره تګ او راتګ بند کړي نو الله دې مونږ د دې نه چې کومه دی په امن کې وساتي. الله دې مونږ ټول مسلمانان یو ځای ته کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.